د لوی خدای په سپېڅلي نامه ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ولسمشر محمد اشرف غني تر دې دمه د افغانستان لپاره څه کړي؟ لیدونکو د ویډیو تر شریکېدو وړاندې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نښان ووهئ تر څو زموږ د راتلونکي هرې ویډیو باره کې تاسو ته معلومات درکړل شي. د طاهر حسن په ګوتو دې برکت وي. د ولسمشر غني د واکمنۍ لاسته راوړنو ته لنډه کتنه. په دې لنډه لیکنه کې مې هڅه کړې چې په بېلابېلو برخو کې د ولسمشر غني د واکمنۍ پر مهال فرصتونو او لاسته راوړنو ته اشاره وکړم او ټولې لاسته راوړنې په مستند ډول له لوستونکو سره شریک کیږي. د ولسمشر غني دوره سره له دې چې له خورا ګڼو ننګونو سره مخ وه، خو بیا هم د پام وړ لاسته راوړنې درلودې چې په دې لیکنه کې پرې بحث شوی دی. دغه لاسته راوړنې په 12 سکتورونو کې ځای پر ځای شوي دي. اول، اقتصاد، ترانزیت، د چابهار بندر له لارې د هند سره سوداګري پیلول، د حیرتان بندر د ریل پټلۍ په واسطه د مرکزي اسیا هیوادونو سره نښلول، د هرات د تورغونډۍ او د فاریاب د اقیني بندرونو د ریل پټلۍ په واسطه د لاجوردو له لارې ترکمنستان، ترکیې او اروپا سره نښلول، چین سره د ریل پټلۍ په واسطه د ورېښمو لارې سره یوځای کېدل، د نوي رادار سیستم په فعالېدو سره د هیواد له فضا څخه د تېرېدونکو الوتکو فیس له $300 څخه $200 ته لوړېدل. اقتصادي وده 2014 کې اقتصادي وده 0.6% وه، 2018 کې 2.5% او 2019 کې هم 2.5% اټکل شوې ده. 2020 کې به 3% ته ورسیږي. په 2015 کې داخلي عواید $121 میلیارډ افغانۍ وه او 2013 کې $1.9 میلیارډ. له 2014 څخه تر 2019 زموږ کورني عواید 80% زیات شوي دي. په 2014 کې ملي بودیجه 1% په بهرنیو مرستو تکیه وه او 2013 کې 50%. همداراز 2024 کې به افغانستان د 9% اقتصادي ودې او $25 میلیونه GDP په جوړولو سره ملي بودیجه په خپله پوره کړي. حکومت 2013 کې په بېسارې توګه زیاته 9% انکشافي بودیجه لګولې. هوایي دهلیزونه د هند، ترکیې، اروپا، سعودي، چین، قزاقستان، اندونیزیا او همداسې نورو هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو له لارې سوداګري پیلول. حکومت د هوایي دهلیزونو په پروګرام کې $3 میلیونه لګولي، حال لا چې $100 میلیونه توکي صادر شوي. یوازې چین ته په 2 میاشتو کې 1000 ټنه جلغوزي د هوایي دهلیز له لارې صادر شوي. واردات او صادرات په وروستیو کې د صادراتو ملي ستراتیژي جوړه او تصویب شوه. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو له اقتصادي انحصار خلاص شو. 2015 کې صادرات $514 میلیونه وه، 2013 کې $803 میلیونه او 2019 کې به $1 میلیارډ ته لوړ شي. د 2014 په پرتله د هیواد صادرات 45% زیات شوي. له مرکزي اسیا هیوادونو سره واردات 90% زیات شوي. د تولیداتو د قاچاق مخنیوی شوی چې د هیواد غالۍ، زعفران، جلغوزي او میوې نړۍ ته د افغانستان په نوم صادریږي. د خصوصي سکتور وده د خان سټیل او مهن سټیل د اوسپنې ویلې کولو فابریکې پرانیستل شوې. د اوسپنې په صنعت کې $400 میلیونه پانګونه شوې. 12,000 تنو ته د کار کولو زمینه برابره شوې او د هیواد 80% اړتیا یې پوره کړې ده. د الکوزي د غیر الکولي مشروباتو فابریکه او په وروستیو کې د بزرګ افشان د جلغوزیو د پروسس او بسته‌بندۍ فابریکه پرانیستل شوې. د ملي اردو د خوراکي توکي لویه برخه اوس له داخلي تولیداتو برابریږي. همدارنګه د نړیوال بانک د 2013 کال په نوملړ کې د سوداګرۍ د اصلاحاتو په برخه کې افغانستان لومړی ځای خپل کړی دی. د اوبو مدیریت په وروستیو 4 کلونو کې د اوبو ویش، د سلګونه نوي کانالونه، سربندونه، د اوبو ذخیرو، شبکو، پلونو او استنادي دیوالونو جوړول پکې شامل دي. په 40 ولایتونو کې د سربندونو او د اوبو د کانالونو 530 پروژې شبکې جوړې شوي چې 680,000 کسان ترې برخمن شوي دي. د کانال جوړونې 215 نوې شبکې تر کار لاندې دي چې د 122,000 هکټاره ځمکې چې خړوبولو ظرفیت لري. په 40 ولایتونو کې د اوبو ونې 309 شبکو سروې او مطالعه تر کار لاندې ده چې په 2019 کال کې به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي او 15,000 کسان به ترې ګټه واخلي. وروستیو کې په شمال کې د هیواد تر ټولو غټ کانال خوش ټي پي کانال جوړولو قرارداد لاسلیک شو چې 15,000 هکټاره ځمکه به خړوبه کړي. د برېښنا بندونه او د اوبو مدیریت 2014 کال کې د هرات سلما بند بشپړ او پرانیستل شو
او وروستیو کې د دایکنډي سوختک بند بشپړ پرانیستل شو. 15 بندونه جوړول عملاً تر کار لاندې دي. د بدخشان د شورابک، د کونړ د ماړوګي، د کابل شاه عروس، د هرات د پاشدان او د نیمروز د کمال خان د 7 بندونو ډیزاین تر کار لاندې دی. د ننګرهار کامې بند، لغمان ګمبيري بند، د کندهار دهلې بند، فراه بخش آباد بند، فاریاب دهنه دره بند، بلخ تنگي شادیان بند، سمنګان آب کیلي بند د 6 بندونو سروې تر کار لاندې ده. د پکتیا د مچلغو بند، د هلمند د کجکي بند 2م فاز، فاریاب المار بند، سریپول شورابه بند، سمنګان شاه عبدالله بند، کندوز خان آباد بند د 2 بندونو تخنیکي مطالعه تر کار لاندې ده. د کابل شاه توت بند او د بغلان بند وارداتي او لمریزه برېښنا تیرو 15 میاشتو کې 9 ولایاتو ته برېښنا رسېدلې چې بیلګې د بادغیس، لوګر، غزني، پکتیا او میدان وردګو ښارونه دي. همداراز پنجشیر، کونړ، پکتیکا، بامیه، دایکنډي، زابل، ارزګان، کندهار، غور، نورستان او نیمروز ولایتونو ته په وارداتي برېښنا رسولو کار روان دی. تر راتلونکو 18 میاشتو به د برېښنا د ملي شبکې په بشپړېدو سره د ټولو ولایاتو ښارونه برېښنا ولري. د سریخان پل خمري د برېښنا لاین تر کار لاندې دی چې پر مټ به د ازبکستان څخه هېواد ته 1000 میګا واټه برېښنا وارده شي. له ترکمنستانه د 400 میګا واټه برېښنا واردولو باندې کار روان دی. د زر کاسا پروژه تر کار لاندې ده چې له لارې به 300 میګا واټه برېښنا وارده شي. وروستیو کې د 1500 ټاپ پروژې پر مټ له ترکمنستان 1000 میګا واټه برېښنا واردولو تړون لاسلیک شو. د راتلونکو 5 کلونو به په کابل، ننګرهار، کندهار، مزار شریف او هرات کې 2000 میګا واټه لمریزه برېښنا تولید شي چې په هر ولایت کې به 400 میګا واټه کیږي. ننګرهار ولایت کې د 100 میګا واټه لمریزې برېښنا پر جوړولو کار روان دی. د مزار 50 IPP میګا واټه او بیان 40 میګا واټه له ګازو څخه د برېښنا تولیدول تر کار لاندې دي. همداراز کندهار کې 30 میګا واټه لمریزې برېښنا جوړېدو کار 80% بشپړ شوی. دریم د اسیا په څلور لارې د افغانستان بدلول. لیدونکو ارزو لرم چې ستاسو به دغه ویډیو خوښه شوې وي. که چېرته مو دغه ویډیو خوښه شوې وي حتما یې لایک کړئ. تر بیا چې ستاسو درنه حضور ته راځم